د حضرت موسی علیه السلام د تره زوی دی، د هغه نوم قارون دی. قارون مال او دولت الله پاک ډېر زیات ورکړی او د فرعون نګران په بني اسرائیلو باندې هغه به مال او دولت ورکو. چې کله موسی علیه السلام له الله پاک پیغمبري ورکړه، دې ظالم زغملی نه شوه چې ښه زما د تره زوی دی، مال ما سره، دولت ما سره، خزانې ما سره او پیغمبري دته میلاو شوه. نو منافقو اسی ظاهر په موسی علیه السلام ایمان راوړو، خو نور سپانو منافقو. حضرت موسی علیه السلام وتوی زکات ورکا، د زکات ورکولو نه دغه ظالم انکار وکنه ورکو. حالانکه قرآن حکیم کې الله فرمایي وی د قارون چې کمی خزانې وي د هغې چابیان یو لوی ډلې به اوچتولې، لوی ډلې به د هغې چابیانې اوچتولې، د خزانو چابیان یې دومره وي چې خزانې به یې څومره وي. نو حضرت موسی علیه السلام ورته وی زکات ورکړه. هغه چې سوچ وکړه چې دا زکات ورکوم دومره، نو دا خو مې مال کمیږي. نو حضرت موسی علیه السلام ته یو ښځه ولمسوله، زه به درله دومره مال درکم. او چې کله موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته وعظ او نصیحت کوي، نو بس دغې وخت کې به ته پاسې او ته پې الزام ولګوه چې د ما نه د نارواو مطالبه کړې ده او ما سره د ده ناجایزه تعلقات دي. ګوره د الله پیغمبر ته ښځه ولمسوله، دومره ډاډه چې د الله په پیغمبر باندې اوس د الزام لګوي. د الله د پیغمبر مقابله دا خو د الله مقابله ده، د الله مقابلې ته ظالم ځان تیار کړی. حضرت موسی علیه السلام چې کله بني اسرائیلو ته وعظ او نصیحت شروع کړ، دغه ښځه ورته پاڅېده. موسی علیه السلام ورته وی څه چل دې الوایه. خیر چې خبره یې کله وکړه، حضرت موسی علیه السلام په سجده باندې الله پاک ته پریوت او د سجدې نه سر اوچت کې ریشا ریشا وایم. هغې ښځې باندې لړزان راغی او د هغې دا وجود په رپېدو شو، په لړزان باندې شو. حضرت موسی علیه السلام ته وی قارون مال د پیسو لالچ را کړی دی او ما ته ویلی دی چې کله موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته وعظ او نصیحت کوي، نو په هغې وخت کې به پاسې او دا به ووایې چې د دې موسی علیه السلام ما سره ناجایز تعلقات دي، ناجایز تعلقات دي د ما سره، او ما نه غلطه مطالبه کړې ده، د پیسو لالچ یې را کړی و. لیکن زه ګوی کوم او اقرار کوم چې ته د الله پیغمبر او پاک انسان یې. هر څه خو ښکاره شو. حضرت موسی علیه السلام الله ته وی یا الله دا ظالم خو زما په جامه باندې داغ پیدا کول غواړي. رب العالمین ورته ای موسی لږ وخته پورې دا ځمکه ما ستا تابع کړې ده، ورته حکم کوه چې څه ورته وې ستا خبره بني، لږ وخت له ستا تابع ده. حضرت موسی علیه السلام ځمکې ته حکم وکړ قارون راونیسه. ځمکې راونیو، وی دننه که د دې ګیټو ګیټو پورې دننه کم. د موسی علیه السلام ته منت سماجت شروع که چې پوه شوی نیم، معافي راته وکړه، توبه وباسم. حضرت موسی علیه السلام پې رحم رانغی، ځمکې ته یې وی نور یې مراکاږه، د کونډو پورې ځمکې راښکه، نور منتونه هم شروع کړل چې نیم پوه شوی. موسی علیه السلام پې رحم رانغی، ځمکې ته یې وی نور هم راکاږه، ځمکې د دې نومه پورې نور هم راښکه. ډېر منتونه یې وکړل، خو د موسی علیه السلام پې رحم رانغی.
حضرت موسی علیه السلام ته وایي مطلب دی بل څه نشته، خو دا دی مطلب دی چې زه مړ شم نو زما هغه مال او دولت او خزانې به تا ته پاتې شي، دا څه د هغې خزانو دپاره کې، دا د مال دپاره کې بیا د الله په پیغمبر ظالم الزام لګوي. حضرت موسی علیه السلام وی ستا مال می نه دی پکار، ستا خزانې می نه دی پکار، وی د ده خزانې راوړه، د ده هغه مال راوړی، هغه خزانې او د هغه مال هغې د قارون په سر باندې کېښود، ځمکې ته یې ویې راکاږه، ځمکې لاندې راښکه او ډوبې کړ. دا بني اسرائیل هغې وخت کې څومره ظلم د الله په پیغمبر باندې غلط الزام لګاوه، دومره زیات ظلم او زیاتې رونو چې ځمکې کله راښکه. رب العالمین موسی علیه السلام ته څه وایي؟ وایي ای موسی دې بدبخته په تا باندې الزام ولګو، د لږ وخت دپاره ما ځمکه ستا تابع کړه، نو ځمکې ته تا ویې راکاږه نو ځمکې راښکه، تا ته مینتونه وکړل لیکن په ده باندې ستا رحم رانغی، تا ته وعظونه وکړل خو په ده باندې ستا رحم رانغی، او که دې بدبخته دې وخت کې ما ته یو وعظم کړی وی نو ما به خلاص کړی. رونو الله څومره رحیم ذات دی، د الله په پیغمبر باندې الزام لګولی دی، او رب العالمین وایي که ما ته یو ظلم اواز کړی وی نو ما به خلاص کړی. د الله عظیم رحم تینا معلوم شو، د الله د رحمت نه رونو ګورې مایوسه کېدل نه دي پکار. بلې ګناه ته مه ګوره، خپل جرم ته مه ګوره، خپل زیاتي ته مه ګوره چې یاره ما خو دا کړی او ما دا کړی دی. د عظیم د هغې لوی الله رحم ته وګوره، د لوی الله عظیم رحم ته وګوره. ستا په توبه کې به وخي، ستا په راتلو کې به وخي، ستا په توبه کې به وخي، د الله په قبلېدو کې وخت نشته. تا کې به دیري، الله په تو رحم کې او په توبه قبلېدو کې وخت نشته. د دې ځمکې په برابر ګناه خو دومره ګناه راوړه چې ځمکه اسمانونو کې نه ځایږي، ځمکه اسمانونه پې ډک کړه، الله ته په دې ځمکه باندې سر ولګوه، الله ته وجاړه، الله به در باندې د دې په برابر مغفرتونه وورئ. دا ګناهونه به هم درله ماف کړي، دا تپوس به درنه ومونه کړي چې بنده ګناه خو مې درله ماف کړه، بنده ګناه خو مې درله په نیکو باندې بدله کړه. ولې ده تپوس قدرې به درنه عمر رب العالمینونه کې د الله د رحم نه رونو مایوسه کېدل دا بلکل نه دي پکار.